د شاهد افریدي د واده د سالګرۍ نوې ویډیو چې خپل ښځې سره وایرل شوې ده دلته وګورئ. دوستانو د شاهد افریدي نوم سره به تاسو ټول واقف یې او هغه به ډېر ښه پیژنئ چې د پاکستان د کرکټ د قومي کرکټ ټیم کپتان او تکړه الراونډر هم پاتې شوی دی چې 20 کاله مخکې د نادیه افریدي سره واده کړی او اوس یې د واده 20 کاله پوره شوي دي چې د واده په سالګره باندې خپلې ښځې سره یو ځای تصویرونه ویستلي دي او هغه یې شیر کړي دي او د واده دغه 20مه کلیزه یا سالګره یو ځای لمانځلې ده. که ویډیو کتل غواړئ نو همدلته در سره شریکوم، مونږ سره اوسئ. دوستانو شاهد افریدي د پښتونخوا په خیبر ایجنسۍ کې پیدا شوی او بیا یې پلار نیکه کراچۍ ته تللی او هلته یې ژوند اختیار کړی. په قام باندې افریدی دی او مکمل نوم یې صاحبزاده محمد شاهد خان افریدي دی. شاهد افریدي له نن نه 20 کاله مخکې د نادیه شاهد سره واده کړی چې دوی دواړه 15 اولادونه لري چې ټول یې لوریانې دي. شاهد افریدي وخت په وخت په سوشل میډیا، ټویټر، فیسبوک یا انسټاګرام باندې د خپلو لورګانو عکسونه شیر کوي، خو کله هم د خپل میرمنې تصویرونه نو شیر کړي چې اوس یې په دې کلیزه کې د خپل میرمنې سره یو ځای عکسونه په سوشل میډیا باندې شیر کړي دي. شاهد افریدي په مشهور سوشل اپ ټویټر باندې یو پوسټ کړی او ویلي دي چې د واده 20 کاله پوره شول او د خپل میرمنې ډیر صفت هم کړی دی او هغه ستایل هم ده او ورسره د هغې مننه هم کړې ده چې زما یې ډیر زیات خیال ساتلی دی. شاهد افریدي په ټویټر باندې 2 تصویرونه شیر کړي چې په یو تصویر کې میرمن کیک کټ کوي او په بل کې شاهد افریدي خپل میرمنې ته د ګلانو ګېډۍ ورکوي. خو د افریدي د میرمنې نادیه افریدي مخ هم پټ ښکاري. نادیه افریدي هم په ټویټر باندې د شاهد افریدي مننه کړې ده او د هغې ستاینه او صفت هم کړی دی او همدغه عکسونه یې دوباره شیر کړي دي. د یادولو وړ ده چې شاهد افریدي اوس د کرکټ نه استعفا کړې ده او یو فاونډیشن یې هم جوړ کړی دی چې د شاهد افریدي فاونډیشن په نوم باندې دی او تر ډیره وخته د غریبانو سره مرستې کوي چې د تیر شوي وبا په دوران کې هم ډیرو خلکو ته د خوراک پیکیجونه او مواد برابر کړي او خلکو ورته ډیرې زیاتې دعاګانې کړې وي. قدرمنو دوستانو دا د شاهد افریدي په باره کې معلومات چې تاسو ته مو درکړل چې هغه خپل میرمنې سره د خپل واده 20مه سالګره یا کلیزه لمانځلې ده. د ویډیو لایک کول او خان کلیک چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. تر بیا د لوی الله په امان.